أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. بني إسرائيل شكلا فرعون ومظالمها بجانب ومظالم فرعون الله تعالى خلاص کړي. یا موسی علیہ السلام تا درخواست اوس مونږ لا یو شریعت پکار دی چې دا هغه شریعت مطابق مونږ په ازادۍ سره ژوند کوو. موسی علیہ السلام الله ته درخواست وکړو. الله وعده وکړه د موسی علیہ السلام سره چې د شریعت درکوم او ته پورې ټولتا تشریف راوړه او دلته تیر شپې تېرې کړه. اعتکاف وکړه او زما خصوصي عبادت وکړه. کله چې تیر شپې او ورځې پوره شوې نو بیا الله حکم وکړو چې اوس 19 شپې او ورځې تېرې کړه. مزید اعتکاف وکړو چې کله څلوېښت شپې او څلوېښت ورځې اعتکاف وکړو الله ولا بیا کتاب او قرآن او د ټول وخت کې موسی علیہ السلام بدرو هارون علیہ السلام خلیفہ مقرر تبا زما جانشینی زما په قوم کې او ته اصلاح کې د
خپل ځان اصلاح کوونکی او د دې بني اسرائیلو اصلاح کوونکی او تابعداري باندې کې د هغه خلکو چې څوک فساد کوي او بګاړ پیدا کوي په دې مسؤله آیتونو کې الله تعالی د دې تذکرہ فرمائي ووعدنا موسى ووعده موسى عليه السلام سلام 30 ليلة تدير شروع تدير شروع اعتكاف Ruka untuk itu mandi. Wa atmamnaha bi'ashrin. और जब तमाम के तादेश पे पलशो सर मज़ीद नस्वदे पलश पे इजाफा होगा और दा मज़ीद नस्बे दा ततिम्मत होगा तमक की देश शुरू होगा فتم ميقات ربه 40 ليلة بس پورکڑا موسیٰ علیہ السلام آغمودا مقررہ دخل 40 ليلة سمیخ شبه وقال موسى موسى عليه الصلاة والسلام لأخيه هارون عليه السلام اخلفني في قومي چطور زما جانشین شاه زما پدې قوم وأصلح وانت إصلاح كوا تجاه إصلاح كوا مناغي ذكره بديك عموم إشارة فلا إصلاح كوا عموم ما تقوم إصلاح كوا ولا تتبع سبيل المفسدين تابعداري مکوا دلاره فساد کو سوق الله ما فرمانی کوي داغي تابعداري مکوا دې دا مسله معلومه شوه یو حکمران او خلیفہ هغه چرته په سفر باندې دي په دوره باندې دي هغه د خپل خلیفہ په خپل ځای باندې مقررول پکار دغه چې موسی علیه السلام وړي ته خپل ځای باندې خلیفہ مقرر کړ هارون علیه السلام دارنگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چرک سفر باندې تو خپل خلیفہ مقررو قائم مقام مقررو یوزل حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ جوړو یوزل عبداللہ ابن مکتوم عبداللہ ابن مکتوم مقرر کړو چې دا نابینا صحابه خلیفہ دغه شانته هر څوک چې خلیفہ او حاکم او ته یو ځمداري راوړي شي او چې په سفر باندې دي هغه بازار له خلیفہ مقررای په ځای باندې چې زما د ذمہداري
تزما په ځای باندې ادا کې تر څو پرې چې ځدی ولما جاء موسى لميقاتنا هر کله چې راغی موسی علیه السلام زمونږ دا مقررې نیټې لپاره او مقررې مودې لپاره وکلمه ربه او خبره وکړي د سره رب دنو براہ راست اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام سره خبرې وکړې بغیر د واسطې د فرشتې د موسی علیہ السلام شوق پیدا شو ایثار الہی وقال موسى عليه السلام رب أرني أنظر إليك غير موقف المعنى الإنسان ظهور تاتا أستاذ ديداركم قال لن تراني وقال الله پاک چهر کس تنشری دے مال را پڑے موجودہ حالت دے دنیا داستر کی مانشی او تم پدے موجودہ حالت کی چہر دنیا پدے استر مانے پورے متمانشی عقلا دا ممتنی نہیں چې الله سړی نشي لیدلی د دنیا په سترګو باندې لیکن شرعاً دا ممتنی دی چې الله سړی نشي لیدلی د دنیا په سترګو باندې الله ورته مانشي ولكن انظر الى الجبل لیکن وګورئ د غرتا فإن استقر مكانه فسوف تراني پس کچرتا برقرار پاتې شو دا هر خپل ځای باندې زرد چته بیا ما ویني او ته زما دیدار سوف تراني زرد چته ویني بیا مالا بلما تجلى ربه پس هر کلا چخکار شو کارکو رب دے غرق ملزام للجبل دے غرق تجلیوی ظهور اللہ تخبر سے حساب آبا کارکڑا غرق رجالو دکن وی کرزو موسیٰ علیہ السلام وی کرزو دیغرنا لغت تجلی تکن ریزا تا اللہ دنور آغازو اور تجلی آغا برداشت نکڑشو اور ریزا کرزو وخر موسیٰ صائقا اور پریوت موسیٰ علیہ السلام بیہوشا صائق ہوئی بیہوشے تھا لیکن قرآن کریم کے بل آیت کے اللہ فرمائی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مکیر بہت کشی مشمیلی کے مورد قیامت کی مداخلت پر بیہوش شی سوچی پاس مانگو کی بھی اور قلبوں کی بھی ہر سور پر بیہوش شی اور نبی علیہ السلام فرمائی جزب بہوش کی راشم جزب موسیٰ علیہ السلام بینم چاہبا دا عرش دلاتے دغا دا عرش دلاتے
هغه په باندې ویلي هغه لرګي باندې ویلي دار شکم څنګه هغه تخفي او داغي پاجګانی را بازو باندې ویلي کما یې پولیسانی دې ویدا بابا دا موسی علیہ السلام ویلي زبا خپل ځان سره سوچ کو چې آیا د پاتې بیهوشي راغلی وو که نه راغلی آیا د باندې هغه دنیا کې بیهوشي چې راغلی وه نو الله دوباره بیهوشۍ نه دې ساتلی دی او که نه دې ساتلی او زه په ځان سره دا سوچ کوم چې آیا دې بیهوشه شوي خو زما نه مخکې دې پوه شوي دی دا د موسی علیه السلام فضیلت جزئی دی چې هغه ته الله ورکړی دی چې د نبي علیه السلام نه مخکې هغه په هوش باندې راغلی او نبي علیه السلام به چې هوش کې راشي نو هغه به وویني چې هغه به مخکې نه هوش کې راغلی لیکن فضیلت جزئی مستلزم نه دی فضیلت کلیه چې په هر څه کې د نبی علیه السلام او موسی علیه السلام ته فضیلت حاصل دا لازم ده جزئی فضیلت بعض انبیاء او الله په بعض انبیاء باندې څه کړی دی هغه زیات کړی هر یو پیغمبر موسی علیه السلام با بیهوش شي فلما افاق پس هر کله چې بیهوش موسی علیه السلام قال موسی علیه السلام سبحانك باقی د تعالی رہے اللہ تبت الیک سنتوبه وباسم تا وانا اول المؤمنین وزاوت د ایمان وروړي پس پوه شو چې الله تعالی چې لن ترانی کما نشي دي او بس پوه شو وزاوت د وروړي قال یا موسی ویل الله پاک اے موسی انی اصطفیتک بیشک ما ورکړی ته علی الناس په خلق باندې برسالاتی په پیغامات سره وبکلامی او په خبرو سره دا سره براه راس کلام فخذها بقوة ما آتيتك پس پوری ستا آغا سوچ زی درمو متاتا تورات تخمه ورگولی ورطیوی تا تورات ونیسی وکل من الشاکرین او شد دشکر تا کولونا دا اللہ کتاب تا نمو او دا اللہ تا کتاب دا ہدایت تے اور رحمت تے اور نعمت تے ادھے شکر ادا کرو اور شکر ادا دے چھ ایمان پہ کلک ساتا اور ذات پہ پوکا اور عمل پہ ہوگا دا عمل لپا دا موسیٰ علیہ السلام تچاولی دا ورطا عمل دې نه دا خبره معلومه شوه چې د الله کتاب او د الله شریعت چې الله کوم را لېږلي وي او هغه د خلکو دپاره د هدایت ذریعه او رحمت وي د هغې شکریا ادا کول پکار ده او چې څوک شکریا نه ادا کوي الله هغې له عذاب ورکوي څوک ځان غټ ګڼي الله هغې له عذاب علیم په ورځ د قیامت کې ورکوي اللہ رب العالمین فرمائی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرٌ سوچ چې رستلی شي په نافرمانو باندې زما کتاب دې مخړې په داسې حال کې چې دې ځان غټ کړي دې د الله د کتاب ځان غټ کړي دې مخ دې نه واړي
او دې ورته شاکی لم يسمعها او دې داسې تکبر کوي او داسې لاندې کړي لکه دې چې دا قرآن ډوري کان فی اذنیه وقرا یا چې د په وګړو کې ګلواله دې دا کوم دي الله وې دا روي چې څوک ساتي زماده کتاب سره فبشره بعذاب علیم سیر ورکړه دا عذاب درناک سره تب زما عذاب دا الله د کتاب شکریا دا سبب د ثواب دی او سبب د اجر عظیم دی او دا الله د کتاب نه اعراض او دا غنه تکبر کول او ځان مړ کړل دا سبب د عذاب الهی دی نن حالت تک شان دی دا الله کتاب تاسو کې وخت نه ورکړي وخت نشته دا الله کتاب تاسو کې نه چې دا الله دا کتاب وروړي الله کتاب سوچ تکرین چې په دې باندې ځان کړو الله کتاب باندې سوچ عمل لکه چې دا پجن کې راوړي دا نه په نتیجه کې الله تعالی سره کوي عذاب دا موجوده حالات چې دا نن تاسو له دي او په مسلمانانو په خصوص راغلي افغانستان کې راغلي دي او په پاکستان کې تاسو له راغلي دا د خدای عذاب دی ځکه چې نن په مزرو کې چړتا سل کسان قرآن ته نږدې دا حالت او دا د مسلمانانو په حال کې او کافر اوپرې ته چې دا ټول دنیا د الله نه فرمانه دي چې توجه مسلمانانو او مسلمانان ته نزان غړ کړي او دا الله د کتاب په مقابله کې څوک ټي وي ته ناشتي او څوک موبایل ته ناشتي او څوک څنګه ګرځو شپو ته ناشتي او څوک چې کوم دی نو غانو بجانو ته ناشتي څوک چې دا کار کوي الله دې دا د لپاره عذاب محیط په اسبابو کې ازل دا دې د لوی رسوي بدل سي چې د دنیا کې ټاټوري لګي چې پاکستان په سره امداد کوي ورشي دا ولا خیرات ورته لیکيږي په ټول دنیا کې اوس موږ چې د سړي دې تاسو مکه د سړي موږ دا تاسو باندې ستړي الله هو الحديث بعض د خلکو نه غدي چې د خدای د کتاب په مقابله کې بیهوده خبره لري غافل کوم کی خبره اخلي چې هغه د خدای د کتاب نه دی غافل کوي فزول کا په شکل لګي خرافات او بکواس تناستی اسکانو بجانو تناستی او فزول فلمونو تناستی او ټي وی ګانو تناستی او ټیم ضایع کوي قران نه وایي یضل عن سبیل الله دې د پاره چې الله د لارې نه خلک وړي پیسو دا څنګه اخلي خلک د الله د لارې نه الله فرمایي د دې لپاره به عذاب مهینی ويتخذها هزوا چې الله دې پر ټوکې اولئک لهم عذاب دې لپاره به عذاب سپکو ذلیل کوم فرمایي چې شکریا ادا کوه موسی علیہ السلام ته وكتبنا له في الالواح من كل شيء ولکلو موږ د موسی علیہ السلام د پاره په تفسیر تورات کې هر یو شی یعنی هر یو ضروری حکم هر یو ضروری هدایت موعظه چې دا نصیحت او تفصیلا او دا تفسیر او بیان لكل شيء هر ضروری خبره څنګه چې قران هغه دا واس کتاب دی موعظه حسنه ده او تفصیلی بیان د احکام او خداوندی دا په شان د تورات فخذها فسقوني ستو دلرا اے موسی بقوت ومضبوطیا سره مضبوطیا سره مراد دا چې په عمل کوو دې نه غفلت مکو پدې باندې پورا اجل تیرو وامر قومک حکم کوا خپل قوم ته دې قران یا خذو بیاحسنها
د دې خپل کتاب تورات موسی علیہ السلام ته وایي یا خذو باحسنها چاغین دې عمل کوي ډېر خسته حکمونو د دې تختو د تورات باندې دا ټول خسته حکمونه دي بهتري حکمونه دي په دې پورا عمل کې دا د خپل امتیان ته وایي خپل قوم ته وایي او اسرائیل ته وایي د قرآن ته حکم نبی له ورکړې له او نبی ته ویلي چې خلق ټول عمل پې کوي او خپلم نبی ته الله ویلي چې عمل پې کوي نبی په خپل عمل کړی دی او خلق ته ټول رسول دی او چې دا وخت کوم صحابه د نبی هغه په ټول عمل کړی او نن په موږ عمل پرې خو دې موږ په عمل ټول وکړو او سوریکم دار الفاسقین زردا چې د بوخم تاسو ته کور د فاسقانو هغه سره هغه شام او فلسطین موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې الله فتح ورکړ او بنی اسرائیل ته د فرعون نجات ملو شو او غرق شو بیا شام او فلسطین د دې ابایو وطن الله کچھ تاسو شام او فلسطین دا علاقه په کې باغې باندې عمالي کوو هغه قبضه شوې دا ته نه لري کې او دې خپل ملک ته الله وعده وکړه چې تاسو لري تورات باندې عمل کوئ د دې په نتیجه کې به د پاسه پام دا کوو تاسو نه وله یا دغه شام او فلسطین دا علاقه تاسو له درکو او تاسو دشمنان چې کومه مالک دي غیر بشي تاسو او په معنا دا سوریکم دار الفاسقین زرد چې د بوخم تاسو ته مور د فاسقانو یا د دوزخ چې دا غي کورس د دوزخ دی هغه به تاسو ته بوخم تاسو په کې د فاسقانو ویلي دا په معنا ده وعدنا موسی وعده کړو موسی علیہ السلام سره 30 لیلتن تشبو واتمناها یا پوری موږ باندې شپې یا شرک منس سره فتم میقات ربه 40 لیلا پس پورا کړو دا مودا د موسی علیہ السلام سره شپې وقال موسى قوله موسى عليه السلام يقي قلوبا هارون عليه السلام قلوبي فرجا نشين شزما في قومي زما قديقوم كي إسرائيل وأصلح وإصلاح كوا ولا تتبع سبيل المفسدين ومزا ولا تفساد يا ولما جاء موسى وهكذا جرام موسى عليه السلام بميقاتنا زمانہ مقرر دیتا وكلمه ربه وأمره بالسرى ربه وقال موسى عليه السلام رب أرني ربا وخيما تخبل زان أنظر إليك تجوبي نبتالرا قال وی الله ما لم ترانی هرگز تنشید دے مالرا پدی موجود حالت کی ولكن انظر الى الجبل لیکن قرطو کے مرتا فإن استقر مکانه فسوف ترانی فاستدا برقرار پاندشو مقبل سے باندی بزردا چترو کوئی نے بیا مالرا فلما تجلى ربه پس هر کلا چې تجلی وکړه رب دلو لجبلی نمی غرطا تخبل نور صدقه حساب اغا غرطا وخود نخکار وجعله دکا ذکرتو بیغم لنا ریزن حساب وخبر موسیٰ صحیفا وقریب موسیٰ علیہ السلام بیوشا فلما افاقا مسار کلا چې مروش موسیٰ علیہ السلام وقال موسى عليه السلام سبحانك باقي دبانا إلا نتوب إليك ذكر واسمتا تاوانا كل المؤمنين وزاوت إيمان رسول قال يا موسى
ويل الله پاچه موسى استفیدکا شکا ما ورکڑیتو علی الناس بخلقات رسالاتی پیغامات سرا سما رسول جوڑ وقت کلامی او وقت کلام سرا ستا سر پہ براہ راست فخذ ما آتیتک فاستور نساء حمسوچ زیدہو مطانا وکن من الشاکرین وشکرت شکر گزارنا وكتبنا له تدبارا في الألواح ونرتبه التوراة من كل شيء هل يمشي موعظة نصيحته هل يزوي نصيحته وتفصيلا وضع بيان لكل شيء هل يزويه فخذها فسويد مكا چوي سديدرا من قوة وسبوتيا سرا يعني معمل وامر قومك او حكم كوافق قوم كافر قوم تايا بأحسنها جاني معمل كي ودير بهتري کو تدي تفوق سرا ودي تفوق جتم بهترين احكام ان په عمل سوري کو موزل تاک سدو فمتا سلطان فاسقين فاسقان يعني فتح بدر کی الحمد لله رب العالمين